ژوند او زده کړه. روغتیا او ژوند. درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اونۍ به د وینې د غوړو په اړه خبرې وکړو. فشار یې لړزي، اوژې په درد کېږي، بس په کور کې ناستې خوا دې خوا نسلی. د وینې د غوړو زیاتوالی د کومو صحي ستونزو سبب کېدای شي؟ علتونه یې کوم دي او د وینې د غوړو له زیاتوالي څه ډول مخنیوی کولی شو؟ زه سمیره حلیمزه یم او تاسو د روغتیا او ژوند خپرونه اورئ. د انسان بدن د ورځنیو فعالیتونو لپاره غوړو ته ضرورت لري. غوړ د بدن په انرژي کې مهم رول لري او د انسان په وده، بافت او جوړښت کې بې اغیزې نه دی. خو که په بدن کې غوړ ډیر شي، ګڼې صحي ستونزې ترې پیدا کیږي. د ستونزه زموږ ده چې چربي خون، شکر ده، سردردي، شی خوړلی نشو، کور کې کار کولی نشو، چاته ورغلی نشو، چېرته تللی نشو. دغه ستونزه موږ لرو. نوم مې عصمت الله ده. چربی خون مې درلوده، علامې دغه وې چې نه مې لاس ښورېده، نه مې پښې ښورېده، نه مې سر باندې درېدلی سوم چې دیوال به مې ونه نیو. نو زه په هغه جای ته رسېدلی نه سوم، جګېدی نه سوم، ټیټېدی نه سوم او داسې در کېناستی نه سوم. ګنګسي مې درلودله، سر مې را باندې ګرځېده، زه چې روان به سوم بیا په لاره تللی نه سوم. زما نوم سلمه دی، زه د فراه ولایت. زما پلار دی چې هغه د وینې چربي لري، ډیر زیات خطر لري. فشار یې لړزي، اوژې په درد کېږي، مثلا تبه کېږي، بس په کور کې ناستې خوا دې خوا نسلی. د یو شمېر کسانو په وینا ضعف، خستګي، تنفسي ستونزې، سردردۍ او ګنګسیت په بدن کې د وینې د غوړو د زیاتوالي نښې دي. د کابل ښار په جمهوریت روغتون کې متخصص ډاکټر محمد داود پکتین نظر لري چې د وینې د غوړو د زیاتوالي په وخت کې ناروغان له ګنګسیت او بېحالۍ نه شکایت لري. هغه کسان چې د وینې غوړ لوړ اوسېږي، په هغوی کې په اکثرو مریضان چې کله موږ ته دلته راځي له بېحالۍ نه، له سرګیچي نه، چې دوی وایي چې سر مو ګرځېږي یا د پښو سوخت زیاتوالی نه، دغو شیانو نه ډېر شکایت کوي. یا ډېر خوبوړي وایي چې د ورځې لخوا هم موږ ته ډېر خوب راځي، خوب هم زیات شوی ده. اوږو منځ دردونه او د ځان دردونه او دغه شیان هم بعضې وختو کې ورسره موجود دي. خو ځینې مریضان بیا داسې هم کېدای شي چې دغه نښانې ورسره موجود نه وي او بالاخره دغه د وینې د غوړ لوړوالی د دې باعث وڅېږي چې دې خطرناکې مریضیانې په مخ کې منځته راوړي. که توجه ورته ونشي، امکان لري چې د وینې د غوړ لوړوالی د دې باعث شي چې هغه واړه رګونه چې د زړه د غدې بندش باعث شي، چې دا د دې باعث کېږي چې مریض ته نور خطرناکې د مریضانې منځته راشي، حتی معیوبیتونو باعث کېږي. که د وینې د غوړو زیاتوالی پرمختګ وکړي، نو د فشار د لوړوالي، د رګونو د بندېدو، د پښتورګو او زړه د ناروغیو او نورو صحي ستونزو سبب کېدای شي. خو د وینې د غوړو د زیاتوالي اصلي علتونه کوم دي؟ نوم محمد نبی. یاره که پیغام دا خوانه نور نه پیغام مخکې د معدې شکایت مې درلودو، دا غوړ شی به مې خور زړه به مې سوځېده. زما پلار ته چې دا مریضتیا پیدا سه، د دې علت دا وي چې زما پلار ډېر زیات علاقمند و د غوښې به ډېر زیات خوړل، چربي خوړل. مثلا په هفته کې 4-5 ځله دې غوښې خوړلې باندې کولې، مو ډېر زیات علاقه یې درلوده. چون په دې خاطر زما پلار ډېر پرهیز نه کوي. زما نوم ویسدین اسلام زوی تخلص کوم. دغه د وینې چربي چې پیدا کېږي، بعضې خلک دي چې هغوی کومه بله مصروفیت نه لري، یوازې هغوی خوراک کوي او ناست دی، ورزش نه کوي. نو بعضې خلک دي چې خپل د صحت په باره کې فکر هم نه کوي، هغوی ډېر شیونه د باندې په بازار کې ورنه استفاده کوي. دا هم د دې باعث ګرځي چې دوی ته دغه چربي د وینې پیدا کېږي. یو شمېر کسان د وینې د غوړو د زیاتوالي له اصلي علتونو نه خبره دي. ځینې نور بیا غوړ خوراکونه، غازي لرونکي نوشابې، تازه میوې او ترکارۍ نه خوړل، فزیکي فعالیت نه لرل د وینې د غوړو د زیاتوالي اساسي علتونه ګڼي. ډاکټر وایي چې وراثت او ځینې نور سببونه په بدن کې د غوړو د زیاتوالي علتونه دي. وراثت نقش لري پکې. په دې کې ځینې نور ریسک فاکټورونه، هغه فاکټورونه چې باعث دي کېږي چې مریض کې د وینې د غوړ لوړوالی باعث شي، چې له هغو جملې څخه شکر
ډیر مهمه مریضي ده. د وزن زیاتوالی د وینې د غوړ د لوړوالي باعث کیږي او هم د غذایی رژیم په خلکو کې ډیر رول لري. هغه کسان چې له داسې غذایی رژیم چې په هغو کې غوړ یا د فټ اندازه زیاته اوسېږي هم د وینې د غوړ لوړوالی باعث کیږي یا له سبزیجاتو او میوه‌جاتو نه کمه استفاده کوي. دخانیات د دې باعث کیږي چې د وینې د غوړ په هغه لیول کې تغیر راشي، یعنی د وینې د خراب کولېسترول په نامه باندې په جامعه کې مشهور دي. دغه د لوړوالي باعث کیږي او ایچ ډي ال هغه کولېسترول چې ښه کولېسترول په نامه یادېږي. یو نفر چې خواږه شیان ډیر استفاده کوي تر یو حد دا په بدن کې په مصرف رسیږي، ولې که چیرې د دې اندازه زیاته اوسېږي خپل کاربوهایډریټ د غوړ د لوړوالي باعث کیږي، په غوړ باندې تبدیلیږي او هغه غوړ په بدن کې ذخیره کیږي. او هغه کسان چې له غازي نوشابو څخه استفاده کوي په دغو کسانو کې غذایی رژیم ډیر رول لري، دا هم د وینې د غوړ د لوړوالي باعث کیږي. درنو اوریدونکو، تاسو د روغتیا او ژوند خبرونه اورئ چې د افغانستان په تعلیمي مؤسسه کې جوړیږي. د وینې لوړ فشار، فزیکی فعالیتونه او ورزش نه کول، د پسه سپینه غوښه، د لویو څارویو سره غوښه، غوړ خوراکونه، ډېرې وریجې او وچه ډوډۍ د وینې د غوړو د زیاتوالي مهم علتونه دي. خو د دې ناروغۍ تداوی څه ډول کېدای شي؟ چې یو شی ورکو، مثلا چای وخوري یا مثلا داسې سوپ وخوري یا بل سبزیجات وخوري، بیا یو لږ سانسي داسې. کله چې موږ مثلا یو دیګ یو شی پخوو نو زما پلار اکثره وخت ډېر زیات وایي مالګه پکې لږ اچوئ، غوړي یې کم ور مثلا ډېر داروګان مو ور اچوئ. ډېر وخت چې موږ میلمانه راځي موږ مالګه ډېره نه ور اچوو. اوس زه ورزش کوم چې هر ورزش ماته استاد وکړي، هغه ورزش کوم او ان شاء الله الرحمن بدن مې هم ښه سوی ده، وجود مې هم ښه سوی ده او پلار هم سمدلای سوی، اشتها مې هم جوړه سوې ده، غونډ مرضونه رانه لاړ. یو تعداد کسان نظر لري چې مناسب غذایی رژیم مراعاتول، له جامد غوړو، د پسه لم یا سپینه غوښه او د غوا له غوړو پرهیز کول د وینې د غوړو په کموالي کې مرسته کوي. ډاکټر وایي چې د وینې د کلسترولو زیاتوالی دوه ډوله طبي او دوایي تداوی لري. یو طبي تداوی لرو، یو د مریض هغه روزمره غذایی رژیم ده. په غذایی رژیم کې کچیرته مریضان له سبزیجاتو څخه، له میوه‌جاتو څخه، له هغه خواړو څخه چې زیات فایبر ولري فایده مند دي، ځکه چې په دوی کې د غوړ سویه دومره جګه نه ده پکې. د باعث کېږي چې د وینې د غوړ د کموالي باعث شي. که بیا هم احیانا ضرورت سو کولای شي ډاکټرانو ته مراجعه وکړي او دغه د معایناتو نه وروسته ډاکټر خپل تصمیم نیسي چې دوی لپاره مخصوص دواګانې د وینې د غوړ کموالي لپاره شروع. مناسب غذایی رژیم لرل، د ډاکټرانو له لارښوونو سره سم درمل خوړل د وینې د غوړو زیاتوالی کمولی شي. تازه میوې او سبزي او ترڅنګ یې په ورځني ډول فزیکي فعالیتونه لکه کار، پلی تګ یا ورزش کول د وینې د غوړو د زیاتوالي په مخنیوي کې مهم رول لري. په دې هکله به لومړی د یو کس خبرې او ورپسې به د موږ د همکارې او ستا فضلي له یو کس سره خبرې کړې چې په ګډه به واورو. زه نیک محمد یم، د ننګرهار د ولایت د کامې ولسوالۍ اوسېدونکی. د خدای په فضل سره هیڅ نه د وینې غوړ خطرناک تکلیف نه لرو. ځان ساتو، غوړ زیات نه خورو، سره کړې غوښه نه خورو. سبزیجات دي، دغه پالک دي، فاصله ده یا ګلپي ده، د وطن پیداوار دي همدغه. په اول کې ځان راته معرفي کوئ. نوم مې وړانګه دی، اوس مهال کابل کې اوسېږو. آیا تاسو د وینې لوړ غوړ لرئ؟ نه خیر، زه د وینې غوړ نه لرم، صحتمنده یم او تر اوسه په دې ستونزې باندې اخته شوې نه یم. څه مو کړي دي چې تر اوسه د وینې غوړوال نه په امان کې یې؟ زه خپل صحت باندې ډېر پام ساتم او هڅه کوم چې کور کې د خوړو لپاره یو منظم مهالویش ولرم. د هغه خوړو نه چې د وینې د غوړوالي باعث کېږي پرهیز کوم، هغه نه خورم، لکه غوښه مثلا، جامد غوړي او دا نور شول. او د دې په ځای د ترکاریو، سبزیجاتو او میوه‌جاتو څخه ګټه اخلم. کوشش کوم چې وزن نارمل وساتم او هم د دې ترڅنګ د ورځې 1 نه تر 1.5 ساعت پورې پیاده روي کوم. دا د دې باعث کېږي چې موږ د وینې غوړوالی ونه لرو.
له غوړو خوراکونو، جامدو غوړو او سرې غوښې خوړلو نه پرهیز کول، د ماهي غوښه، ترکارۍ او سبزي خوړل او په ورځني ډول پلی تګ تر ډیره د وینې د غوړو له زیاتوالي مخنیوی کولی شي. ډاکټر پکتین هم مناسب غذایي رژیم ته پام کول مهم ګڼي. په صورت عموم خلک باید هغه خپل غذایي رژیم ته ډیر توجه وکړي. یو منظم غذایي رژیم باید واخلي. تقریبا 10 دقیقې په ورځ کې دی باید تمرین ولري. کوم کسان چې شکر ناروغي لري یا د لوړ فشار ناروغي لري، دغه خلک باید هغه خپل د شکر د کنټرول کې ډیر پام وکړي. لوړ فشار لري باید په دغه په کنټرول کې ډیر پام وکړي. او کوم کسان چې نامنظم غذایي رژیم لري، غو لپاره د موږ توصیه ده چې په صورت عموم د کوشش وکړي د شپې لخوا د لیک سپک خواړه څخه استفاده وکړي، د ورځې لخوا کې لیک سخت خواړه نه استفاده وکړي. دومره پروا نه لري. نو خوراکو کې موږ وایو چې هغه غوښې چې په هغو کې د چربي یا د غوړو سویه لوړه ده، لکه د پسه غوښه، د غوایي غوښه، دغو شیانو څخه که دوی پرهیز وکړي او د دې په ځای باندې د چرګ غوښه یا د ماهي غوښې څخه استفاده وکړي، ځکه چې په هغو کې د غوړو سویه کمه ده. هغه کسان چې سګرټ استفاده کوي، په دغو کې د وینې د غوړ بېنظمي منځته راځي، د وینې د غوړ د لوړوالي باعث کېږي. نو کوشش وکړي چې دغو شیانو څخه ځان وساتي. کولای شي چې د وینې د غوړ د کموالي باعث او کولای شي تل صحتمند پاتې شي. ضعف، خستګي او ګنګسیت د وینې د غوړو د زیاتوالي لومړنۍ نښې دي او که ژر کنټرول نشي نو خطرناک عواقب لري. مناسب غذایي رژیم ته پام کول، تازه میوې، سبزي او ترکاري خوړل او د ډاکټر له لارښوونو سره سم په وخت او اندازه درمل خوړل د دې ناروغۍ په تداوي کې زیاته مرسته کولی شي. په خوراکونو کې د جامدو او حیواني غوړو په ځای له نباتي یا مایع غوړو استفاده کول، په ورځني ډول فزیکي فعالیتونه یا پلی تګ کول، چلم او سګرټ نه څکول، زیات حبوبات او سبزیجات خوړل تر ډیره د وینې د غوړو د زیاتوالي په شمول له ځینو نورو ناروغیو هم مخنیوی کولی شي. درنو اوریدونکو، د روغتیا او ژوند خبرونه زموږ همکار محمد ناصر سیرت د افغانستان په تعلیمي موسسه کې جوړه کړې وه.